درویش دراني یو کتاب نوم دی په ناورین پسې ناورین. ملګرو خبره مې دا کوله چې د پښتون دا روانه غمیزه چې کومه ده نو دا هم ناورین پسې ناورین دی، او دغه بدبختي چې کومه ده د افغانانو دا د هیچا له لاسه نه ده، دا د دوی له خپله لاسه ده. ملګرو که چېرته داود خان له ظاهرشاه سره یو ګډ پلان په یو ګډ حکومت جوړ کړی وای، په هغه یې کودتا نه وای کړې، نو دا افغانستان به نن داسې در په دره نه کېدل. خیر دا خو تېره شوه، که چیرې بیا داود خان که چیرې بیا خلکیانو نور محمد ترکي، حفیظ الله امین، ببرک کارمل او د دوی دا پرچم ګوندونو که چیرې دغو بیا داود خان ته لاس ورکړی وای، هغه یې مه وای وژلی، نو له هغه سره یو ګډ پلان تیار کړی وای، افغانستان به یو ودان افغانستان و. همداسې که چیرې بیا وروسته مجاهدینو ډاکټر نجیب ته لاس ورکړی وای، حکمتیار، او هغه یې مه وای وژلی، او له هغه سره یې ګډ له د افغانستانه څه پاتې و کار کړی وای، نن به د افغانستان یو جوړ او پرامن افغانستان وای. او داسې که چیرې بیا د نن طالبانو اشرف غني مه وای شړلی، له اشرف غني سره یې جوړجاړی کړی وای او په ګډه باندې یې یو حکومت رامنځته کړی وای، نن به افغانستان بیا یو ځل داسې یو کلک افغانستان جوړ سوی و چې هیڅ وینه به نه تویېده او د هیڅ دنیا یو قوت به هم ورته په سپکه سترګه نه کتل لکه دا اوس یې ورته ګوري. نو دا نن د کابل یوه ډېره خونړۍ دماکه ده چې ډېر خلک یې ولړزول. الله مو نور له داسې پیښو څخه خوندي وساته.